د مجبوره قاچاقبر لنډ کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د مجبوره قاچاقبر لنډې کیسې لومړۍ او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندوره برخه تر پایه پورې راسره واورئ. د ژمي ورځې شپې وې، هسې خو په ژمي کې یخني زیاته وي، خو دا 2 ورځې کېدې چې د خلکو له خولو د یخنۍ د زیاتوالي شکایت ډېر شوی و. هوا ګرجنه وه، د وریځو سپین څادر د اسمان لمنه نیولې وه او د واورې د ورښت پیشګویي کېدله. بخارۍ ته مې د لرګیو ټوټې ور واچولې، د تلویزیون ساکت مې کېښود، ښه وه برېښنا وه، کمپله مې په ځان راکش کړه. څه ښه پکې نه تر سترګو کېدل، خو ناڅاپه مې د تلویزیون په مخ په دې خبرتیا سترګې ولګېدې. سبا شپه و نیمې بجې په ژوندۍ بڼه د هغه قاچاقبر مرکه چې د قانون له مخې ورته د ټول عمر بند سزا ورکړل شوې. په اندېښنه کې شوم، زړه مې د مرکې لیدو ته بېقراره شو، خو تر اوسه لا د مرکې پیلېدو ته وخت ډېر پاتې و. تلویزیون مې بند کړو، کمپله مې په ځان کش کړه. سهار له چایو وروسته د دفتر په لور وخوځېدم او په خپلو کارونو مې شروع وکړه. 4 بجې وې چې راکړل شوي کارونه مې خلاص کړل او د خپلې کوټې په لور روان شوم. د مرکې په اړه مې سوچونه کول چې دا به څوک وي، ولې دا ناوړه کارونه کړي. ډېرې نورې پوښتنې مې په ذهن کې تلې او راتلې چې کوټې ته ورسېدم. ګروپ مې روښانه کړو، بخارۍ مې بله کړه، د لوږې احساس مې وکړو. زر مې ځان ته پخلی وکړو، په ماړه خېټه مې ډوډۍ وخوړه. د کالیو تر ټولولو وروسته مې ټلویزیون روښانه کړ او ځان مې کمپلې ته ورسوو. د مرکې شېبې په لنډېدو وې، زړه مې بې واره د مرکې لیدو ته درزا کوله. لکه کومه پیښه چې کېږي. د مرکې وخت راورسېده. یو ځوان او ښکلی نطاق په خبرو پیل وکړ. ګرانو لیدونکو، په سلامونو مو لمانځم. هیله ده چې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. نن به هغه بندي تاسو ته خپله د ژوند کیسه وړاندې کړي، کوم چې 1 میاشت مخکې له 2 کیلوګرامه پوډرو سره د قانون منګولو ته لوېدلی او قانون ورته د ټول عمر بند سزا ورکړي. اوس به موږ له دنه واورو چې د څه مجبوریت درلود او ولې د مخدرات توکو کاروبار کولو. زر مې خپلې سترګې ورپولې، ما ویل ګنې خوب وینم. په ټلویزیون کې مې خپل پخوانی ملګری سمسور ولیده. ما ویل کېدای شي دا هم نطاق وي او یا به په کومه محکمه کې قاضي وي، خو زما فکر برعکس و. هغه بندي په خپله سمسور و. سمسور زما د ماشومتوب ملګری و. موږ سره په یو کلي کې د ژوند شپې او ورځې سبا کړې وې، خو په رښتیا هم چې انسان په یو حال نه پاتې کیږي. زما پلار په ښار کې په کومه اداره کې ځان ته د وظیفې غم خوړلی و، نو ځکه مو په خپله کډه د کلي نه ښار ته یوړه او ښار کې مو استوګنه پیل کړه. 4 کاله مخکې چې یو ځل خپل کلي ته تللی یم، سمسور مې لیدلی و. له هغې ورځې وروسته مې نو بیا سمسور نه و لیدلی. زه لا په همدې سوچونو کوم چې سمسور په خبرو پیل وکړ. زه په محکمه کې هم څو ځل له دې پوښتنې سره مخ شوی یم چې تا څه مجبوریت درلود چې دا کار دې کولو. زه په خپله هم غواړم چې د خپل ژوند کیسه او هغه مجبوریتونه تاسو لیدونکو ته ووایم، د کوم مجبوریتونو له لاسه چې ما دې کار کولو ته شروع وکړه. بیا یې کیسه شروع کړه. ښه مې یاد دي، د کلي له امام سره به مې له سهار چای څخه مخکې د الف ب ت سپاره لوسته. له سبق سره مې مینه درلوده. ما به هم په مینه په یخنۍ او ګرمۍ کې له خوبه تر پاڅېدو وروسته په خپلو وړو لاسو د مور له لاسونو سپاره واخیسته او د کلي د جومات په لور به روان شوم. ښایسته وخت و، د چا خبره پاچاهي وه، ژوند په خوشحالیو تېرېدو. له خپلې 5 کسیزې کورنۍ سره مې خوشحاله ژوند درلود. پلار مې هم لوستی و او مشر ورور مې له تعلیم سره دومره جوړ نه و. څومره چې وخت تېرېدو له ژوند سره مې خوشحالي هم زیاتېدې. د کور په ټولو غړو ګران وم. د مور او پلار نازولی زوی وم. د 6 کالونو به وم چې پلار مې د کلي په نږدې ښوونځي کې شامل کړم. دا ښوونځی تر 6م ټولګي پورې و. وخت ډېر زر تېرېدو. د 6م ټولګي وروستۍ ازموینې مو خلاصې شوې. له نتیجو وروسته معلومه شوه چې په ښو نمرو بریالی شوی وم. د کورنۍ غړي مې هم په دې خوشحاله وو. پلار به مې هم له ما سره ډېره خواري کوله او ویل به یې، زویه خپلو درسونو ته پام کوه، کوشش کوه چې تر اخره په همدغسې ښو نمرو بریالی شي
او په راتلونکي کې خپلې ټولنې ته د خیر ښېګڼې کارونه وکړي. زه هم اوس له ښو بدو سره بلد شوی وم. پلار مې د کلي له مخورو څخه و او ورور مې هم په یوه کارخانه کې د منشي دنده پر مخ وړله. له ما څخه کشره یوه خور مې هم درلوده. که څه هم په کلي کې د نجونو ښوونځی نه و، خو له پلار څخه به یې درس لوستو. ژوند مو ښه روان و. زه نو په لیسه کې شامل شوی وم. د ټولګي له ملګرو سره مې ساعت تیر و. د ښوونځي دوره هم یوه ښکلې دوره وي او د انسان د ژوند ډېرې خوږې او ترخې خاطرې پکې تیریږي. دا دوره هم ډېره زر تیره شوه، لکه د خزان سپېره بادونه چې د ونو بوټو پاڼې وړي. زه له ښوونځي څخه فارغ شوم چې په دې کې مې پلار ته ناڅاپي ناروغي پیدا شوه او زیاتره وخت به سرې تبې نیولی و. د جمعې ورځ وه، زړه مې هم په تنګ و. نو په همدې خاطر مې د مور او پلار نه اجازه واخیسته او د ښار په لوري روان شوم. په ښار کې مې د ماما کور و. غرمه وه چې د ماما کور ته ورسېدم. کور ته له ننوتو وروسته مې د ماما زوی اورنګ او ماما مې زما په لیدو ډېر خوشحاله شول. له هرکلي وروسته مې د ماما ښځه هم راغله. په یوه څه یې پوښتنې شروع کړې. کور کې کراري وه. مور، ورور او خور دې ښه وو؟ وخت ښه تېرېږي. ما هم په خوشحالۍ سره ورته وویل. ټول ښه سلامونه یې کول. تاسو خپله څنګه یاست؟ د ماما ښځې مې د خیر څه ویلو وروسته د څه کار پسې ووته. ماما مې هم لمانځه ته د تیارۍ لپاره ووت. زه او اورنګ په کوټه کې یوازې پاتې شوو. اورنګ ډېر ښه هلک و. هغه په 12م ټولګي کې و. له ما سره ښه ملګرتیا هم درلوده. تر ناوخته مو سره خبرې وکړې. تر ډوډۍ وروسته مو له ماما څخه د ښار د تګ غوښتنه وکړه. هغه ویل زویه لاړ شئ چکر ووهئ، خو ناوخته نه کړئ. د ښه په ویلو مو له ماما اجازه واخیسته او د ښار په لوري روان شو. ماما مې د لویې حوصلې سړی و. اورنګ د هغه یوازینی زوی و. د اورنګ څخه مشره یوه لور یې هم درلوده چې پلوشه نومېده، چې زما له راتګ څخه 2 ورځې مخکې د خپلې ترور کره تللې وه. موږ تر مازدیګر ناوخته د ډېرو ځایونو لیدو وروسته د اورنګ دوی د کور په لور قدمونه واخیستل. کور ته په رسېدو مې پلوشې سترګې ولګېدې. پلوشه هم اوس لویه شوې وه. تورې غټې بادامي سترګې، ښایسته تورې زلفې، دنګه ونه لکه چینار. د ښایست کمی پکې نه لیدل کېده. پلوشې زما په لیدو وویل دا د انځر ګل له کومه شو؟ ډېره موده بعد په خیر راغلی. کور کې کراري وه؟ مور دې ښه وه؟ ما ورته ویل ټول ښه وو. سلامونه یې کول. خپله ښه یې؟ د خیر وسیله ویلو وروسته ماما هم راغی. ویل راځه بچیه کوټې ته. بیا یې راته وویل چکر دې ووهلو؟ خوند یې درکړو؟ ما ورته ویل هو ښه خوند یې وکړو. ډوډۍ تیاره شوله. ډوډۍ وروسته مو تر ډېره سره خبرې وکړې او بیا مو د خوب لپاره ځانونه تیار کړل. زه اورنګ او پلوشه سره په کوټه کې پاتې شوو. پلوشه ډېره ښه جینۍ وه. له ما سره له ماشومتوبه جوړه وه. کله به چې موږ کره راغله نو زیاتره وخت به ما او پلوشې سره یو ځای لوبې کولې او ما به هم لاس نیولې د کلي په ټولو کوڅو کې ګرځوله. اوس پلوشه هغه پلوشه نه وه. اوس نو هغه د ماشومتوب شوخي او له ما سره په نه خبره د جنګ خویونه ترې تللي وو. اوس د اقتصاد پوهنځۍ محصله وه. ډېره لایقه جینۍ وه. شپه تېره شوه، سهار را ورسېد. چاته د خوشحالیو له زیرو سره او چاته هم د غم له خبرونو سره. د دې ورځې سهار له ما څخه د پرونۍ خوشحالیو کسات واخیستو او ما ته زما د پلار د مرګ خبر له ځانه سره راوړ. کاش چې ما هغه سهار له ژوند سره خدای پاماني کړې وای. په سرو سترګو مې د ماما دوی له کورنۍ سره یو ځای د کلي په لور حرکت وکړ. زما پلار د شپې ناوخته له ژوند سره خدای پاماني کړې وه. د پلار د مړي په لیدو مې له پښو ځمکه وتښتېده. ډېرې چیغې مې ووهلې. پلوشې او نورو خپلوانو مې د دلاسه کولو ډېر کوشش وکړو، خو زه مې د پلار په کټ پروت وم او چیغې مې وهلې. پلاره موږ دې چا ته پرېښودو؟ ما هم له ځان سره یوسه. مشر ورور مې د کلي له خلکو سره زما د پلار کټ پورته کړ او د هدیرې په لورې روان کړ. وړه خور مې کلکه د کټ پورې نښتې وه. مور مې هم په بد حال وه او له هغې وروسته زه هم په ځان پوه نه شوم. د پلار خیرات مې تیر شو. زه هم اوس هغه پخوانی سمسور نه وم پاتې. نه مې ډوډۍ خوړه او نه هم خوب راتلو. د کورنۍ غړي مې هم ټول بدل شوي وو. مور مې هم ډېره کمزورې شوې وه او له ځان سره به مې د پلار په سوچونو کې ورکه وه. زموږ د تسلۍ لپاره زما د ماما دوی له کورنۍ بغیر نور هیڅ څوک هم نه وو
څو ورځې وروسته هغوی هم په نازره له موږه خدای پاماني واخیسته او خپل کور ته لاړل. د هغوی له تللو وروسته راباندې دنیا تنګه شوه. د پلار د مرګ به مې لا میاشت نه وه پوره شوې چې مور مې هم د هغه د جدایۍ غم ونه شو زغملی او له دې نړۍ یې سترګې پټې کړې. ډېر لوی غم و. زړه مې سوری سوری شو. کور راته تنور شو. نور نو خوشحالیو راڅخه کډه وکړه. یو ځای هم راته ښه نه ښکارېده. اوس راته کلي کې د خوشحالۍ څرک نه ښکارېدو. همداسې مې له کلي خدای پاماني واخیسته او د ښار په لور مې حرکت وکړو. د سمسور له سترګو اوښکې روانې وې. نطاق ورته د اوبو ګیلاس ور وړاندې کړو. سمسور له ګیلاسه یو څو غړپه وکړل. ګیلاس یې په میز کېښود او کیسه یې داسې وغځوله. د پلوشې دوی کور ته لنډ شوی وم. ناڅاپه مې ولیدل چې له یو ښایسته ځوان سره چې د پلوشې ټولګیوال معلومېده پلوشه لاس په لاس روانه وه. غم مې یو په دوه شو. یو ځل مې ویل چې ورشه او د هلک یو څو کلک کلک سوکان په داخله ووهه. خو هلک ملامته نه و. پلوشه هم له هغې سره خوشحاله ښکارېده او ما لیدل چې څنګه ژوند زما په یوه خوښۍ خاورې اړوي. ومې نه غوښتل چې د پلوشې دوی کره لاړ شم. همداسې لیونی د ښار په کوڅو کې روان شوم. پام مې نه و کړی چې څه وخت دی، خو د نااشنا اواز په اورېدو مې فکر ځای ته راغی. شپه وه، ډېر ناوخته و. یو ځوان چې دنګه ونه یې درلوده راته یې وویل ځوانه ډېر راته خپه ښکاري. خیرت خدای څه شوي؟ موږ او تاسو ټول په ژوند کې له مشکلاتو سره مخامخ کیږو، خو موږ باید له مشکلاتو څخه د ځان ویستلو محنت وکړو. دا غمونه په هر چا راځي. ته راځه کښېنه دلته. د سړک د غاړې چوکۍ کې ورسره کښېناستم. پیژندګلوي مو سره وکړه. هلک ویل چې نوم مې فرهاد دی. دلته کار کوم او له ژونده خوشحاله یم. ما هم خپل زړه فرهاد ته تش کړو او ټوله کیسه مې ورته سر تر پایه وکړه. هغه زما د کیسې په اورېدو ډېر خفه شو. فرهاد ویل ګوره سمسوره، له نن څخه وروسته ما خپل ورور وګڼه. زه له تا سره په هر غم او خوشحالۍ کې شریک یم. فرهاد له لاسه ونیولم او له ځانه سره روان کړم. زه په ښار کې دومره بلد نه وم، نه پوهېدم چېرته رسېدلی وو چې فرهاد یوې دروازې ته ودرېد او له خلاصېدو وروسته یې ما ته هم د ننوتلو وویل. په ناز زړه له هغه سره کور ته ننوتم. بله چاره مې نه درلوده. لا تر اوسه مې فرهاد پوره نه و پېژندلی. له ځانه مې پوښتنې کولې دا څه کاره دی؟ تر نیمې شپې بهر څه کوي؟ یوې ښایسته کوټې ته یې ننویستلم. فرهاد راته د رسېدلې کورنۍ ښکاره شو، خو په کور کې مې بغیر له خدمتګار او فرهاد څخه نور څوک تر سترګو نه شول. د مجبوره قاچاقبر لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې یعنې راتلونکې وروستۍ او دردونکې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.